د طالبانو او پاکستان ترمنځ تازه بیا څه جنجال پیښ شوی دی او پاکستان پر خپل غلام باندې ولې بندیزونه لګولي دي او طالبانو بیا ورته څه غبرګون ښودلی دی. دا مهم خبر په دې مهمه ویډیو کې را سره وګورئ. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا عبدالغني برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولي دي. د دغو بندیزونو له مخې په پاکستان کې د ملا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي. پر سفرونو یې بندیزونه لګول کیږي او هغوی به د راپورونو له مخې د وسلې د ساتلو حق ونه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن شنبه د اګست 22 ازادي رادیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې طبعا د پاکستان د اقدامات کولی شي چې د سولې پر وړاندې خنډ شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد د بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 255.2 پریکړه لیک له مخې لګولي دي. په دې اړه چې دا نوي اقدامات څه وخت شوي دي نور جزئیات نشته. په راپورونو کې راغلي چې ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو ډلې له مطرحو مشرانو څخه و په کویټه ښار کې اوسېده. د فبروري میاشت کې ملا برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په دوحه کې توافق لاسلیک کړ چې له مخې به یې ټول امریکایي ځواکونه په 2021 کال کې له افغانستان څخه وځي او په بدل کې به طالبان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې ضمانتونه ورکوي. مننه لیدونکو چې ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. د خدای په امان.